السلام علیکم دوستانو، زموږ پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. په ترکیه کې حد اقل معاش معلوم شو. دوستانو، کله مو فکر کړی ده چې د ترکیې تر ټولو کم معاش به څومره وي؟ راځئ نن یې راسره په ویډیو کې وګورئ. دوستانو، پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. که مو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ویډیوګانې تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسیږي. ترکیې خپل کم معاش اعلان کړ. په ترکیې کې د 2022 کال لپاره حد اقل معاش رقم اعلان شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکیې کې د 2022 کال لپاره د حد اقل معاش رقم اعلان کړ. ولسمشر اردوغان وویل چې د ډیرو زیاتو مذاکراتو نه وروسته د 2022 کال لپاره حد اقل معاش 4250 ترکي لیرې وټاکل شو. هغه وویل چې د 2022 کال لپاره د حد اقل معاشونو کې افزودوي 50 سلنه ده. د ویلو ده چې د افزودوي په تیرو 500 کلونو کې په معاشونو کې تر ټولو لوړه افزودي ده. همداشان ولسمشر اردوغان د هیواد زیارکښو ته یو بل زیری ورکړ. هغه ویل 2022 کال نه به په اعتبار سره حد اقل معاشونه ټول مالیات معاف شي. د دې نه وروسته به د حد اقل معاش نه د عایداتو مالیه وانخیستل شي.